سلامونه له پښتو نیوز څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته ستړي مشئ. حامد کرزي په کابل کې د ملګرو ملتونو له استازي سره لیدلې. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د یوناما له سیاسي مرستیال مارکس پوتزل سره په لیدنه کې د افغانستان له خلکو سره د ملګرو ملتونو سازمان له همکارۍ ستاینه کړې ده. د حامد کرزي له دفتره په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې لیدنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو پر پرانیستو ټینګار شوی او په افغانستان کې د ملي خبرو اترو پیل اړین بلل شوی دی. په جوزجان کې 80 ښځو ته کاري زمینه برابره شوې. یو شمېر ښځې او نجونې په ډېره مینه او لیوالتیا سره د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې له سهاره تر ماښامه د خیاطۍ او غالۍ اوبدلو په زده کړو بوختې دي. دغه کارخونه څه موده وړاندې په شبرغان ښار کې د نجونو لپاره د کار او زده کړو د فرصتونو د رامنځته کولو په هدف د څو میرمنو لخوا جوړه شوې ده. د یادې کارخونې د جوړېدو اصلي او اساسي هدف د وزګاره ښځو ملاتړ، لاسنیوی او دوی ته د کار او زده کړو زمینه برابرول دي چې څه باندې 80 ښځې او نجونې د ښځینه جامو او وطني غالیو په اوبدلو بوختې دي. د سالنګ تونل د کانکریټ چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مسؤلینو ویلي چې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ چارې به په 2 میاشتو کې بشپړې شي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې رئیس وایي چې د جبل السراج ولسوالۍ له تاجکان سیمې څخه تر خانجان ولسوالۍ پورې 80 کیلومتره سړک د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې او په دغه ولایت کې د 2 شرکتونو حق العبور پر پیسو په 2 کلونو کې جوړ شي. کابل کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت 25مه کلیزه ونمانځل شوه. افغان بیسیم مخابراتي شرکت خپل 25مه کلیزه په کابل کې د اسلامي امارت د مسؤلینو په حضور کې ولمانځله. دغه مخابراتي شرکت 25 کاله مخکې د افغاني شرکت د افغانانو لپاره تر سرلیک لاندې رامنځته شوی دی. د افغان بیسیم مخابراتي شرکت رئیس او بنسټوال ډاکټر احسان الله بیات ویلي دا شبکه د تاسیس را په دې خوا په افغانستان کې لومړنۍ او د ګرځنده مخکښه شبکه ده چې په افغانستان کې ټلیفوني او انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي. غزني کې د اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د غزني د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د اوبو 2 شبکې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دغه ولایت د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس محمد قاسم امینی ویلي چې یادې شبکې د اندړو ولسوالۍ د میری بازار په جامع جومات او خدیجه الکبرا او ناسیا لیسې کې د ډاکار موسسې په مالی ملاتړ د 12,828,033 افغانیو په لګښت جوړې شوې او پر مټې 3,550 کسانو ته د څښاک اوبه برابرې شوې دي.